د افغان بهجان په نوم باندې یو افغاني صحافي په سوشل میډیا کې ډیر زیات مشهور او ډیرو خلکو به هم پیژندلو. هغه چې مړ شوی دی او اوس د هغه د مرګ خبر هم راغی. وګورئ تاسو موږ سره دا ویډیو وګورئ چې هغه د مرګ په حواله کې تاسو ته ټول معلومات ترلاسه شي او ټول هر څه نه خبر شي چې هغه په څه مړ شو او ولې څه بیماری وه چې هغه مړ شولو. وګورئ ډیر ملګري د هغه په باره کې معلومات غواړي چې آیا د هغه په باره کې موږ ته معلومات راکوي چې افغان بهجان څه چل پیښ شوی و چې هغه داسې اچانک مړ شولو. په سوشل میډیا به تاسو د افغان بهجان ویډیوګانې هم ډېرې زیاتې کتلې وي ځکه چې هغه په سوشل میډیا ډېر اکټیو او ډېر کتونکي او ډېر مینوال یې ځان ته هم پیدا کړي. هغه به ډېرې د خلکو سره د ملک په باره کې هم باس کولو ځکه چې ډېرو خلکو به اکثر ځینې داسې کسانو چې د یو ملک کسان په بل ملک پسې خبرې کوي دا صرف په پښتنو کې ډېر زیات شوي دي او صرف پښتانه دغه کارونه کوي. نو افغان بهجان به هم دغسې ویډیوګانې کولې او د جوابونه به هر یو کس ته په بیله بیله باندې ورکول. خوږو دوستانو افغان بهجان ته چې څه وخت مخکې کینسر بیماري لګېدلې وه او د کینسر بیمارۍ د وجې هغه ډېر زیات خراب شوی هم او ډېر زیات کمزوری شوی هم چې د هغه کینسر بیماري ډېره زیاته تیزه وه او هغه ډېر وخت پاتې نه شو یعنی هغه یو نیم کال چې د هغه د بیماري برابر شو نو افغان بهجان پکې مړ شو. خوږو دوستانو د افغان بهجان په باره کې دغه خبر چې زموږ مخې ته راغی نو غوښتل مو چې د خپلو کتونکو سره هم شریک کړو او زموږ کتونکي هم دغه ویډیو وګوري او د ټول هر څه نه خبر شي چې افغان بهجان د کینسر په بیمارۍ باندې مړ شوی دی. خوږو دوستانو هغه یو ویډیو څه وخت کې هم راغلی وه چې پکې ویلي وو چې زه د ښه کېدو طرف ته روان یم او کومو ملګرو کومو کتونکو مینوالو چې ما دپاره دعاګانې غوښتې دي د هغې ډېره زیاته مننه کوم او ډېره زیاته شکریې ادا کوم. خوږو دوستانو افغان بهجان چې مړ شوی دی او د دې دنیا نه تللی دی الله دې وبخي الله دې ورته هغه جهان ښایسته کړي.